د احادیث او نوی ریسرچ مطابق د سورۃ الرحمن شل داسې فائدې چې یقینا د یو انسان ژوندۍ بدلولی شي. د دې سورۃ الرحمن نه به ته فائدہ څنګه علي هغه شل کمی فائدې دي او په څه طریقې ته دا اخیستلی شي. نو ټول نه غټه فائدہ د سورۃ الرحمن دا ده چې څوک دا اوري د بل نه نو دته به ذهني سکون ملاویږي. دویم د دې سره رزق پراخیږي چې څوک یې پړاوی په خپله تلاوت یې کوي. دریم دا چې کله یو مریض ته واوري نو هغې ته شفا د سره ملاویږي د احادیثو مطابق. څلورم د دې سره د فیریانو نه نجات حاصلیږي او د بد نظر علاج هم دی دا چې څوک په خپله وایي. او پنځم څوک چې سورۃ الرحمن په کور کې وایي نو د هغو په کور کې جګړې به ختمیږي. د چا په کور کې چې جګړې نو هغه له پکار چې سورۃ الرحمن په خپل کور کې وایي. شپږم بې اولادي د دې سره ختمیږي. د چا چې اولاد نه کېږي نو سورۃ الرحمن کې د ډېر نعمتونو ذکر دی الله به دا اولاد ورکړي. اووم دا یو مړي ته تلاوت کول کله چې دا ته مړي ته تلاوت کوي نو هغه ته په قبر کې سکون میلاویدلی شي په دې سره. اتم کله چې راته یو امتحان را رواني نو د دا سورۃ الرحمن ذهني طاقت ډېر سیوا کوي د هغې لپاره هم ته ویلی شي. نهم د قرض نه دې سره نجات میلاویږي. کوم سړی چې سورۃ الرحمن روزانه وایي نو د دې سړي دپاره دا سړی الله د قرضونو نه خلاصولی شي. لسم د زړه د بیماریانو دپاره لکه یو انسان د زړه په مرض باندې اختی وهمي یا یو انسان په سوچ کې غیر ذهن نه نوځي نو سورۃ الرحمن دا ټول نه بهترین علاج چې یو انسان روزانه وایي نو دې سره به د زړه بیماري چې کوم ده نو هغه ختمیږي. یولسم د زندګۍ مشکلات د دې سره ختمیږي. او دولسم د قیامت په ورځ باندې به دا صورت شفاعت کوي. په قرآن کې الله وایي چې هر صورت به شفاعت کوي خو سورۃ الرحمن احادیثو کې خصوصا راغلي چې دا به څوک ډېر زیات وایي نو قیامت په ورځ به د دپاره شفاعت کوي. دریم د الله د رحمت د دې سره نازلیږي. د ډېرو زیاتو نعمتونو ذکر په دې کې شوی دی نو الله دې سره رحمتونه نازلوي. څوارلسم هر نعمت سورۃ الرحمن ځان ته راکاږي. پنځلسم د اوده کېدو نه مخکې چې سورۃ الرحمن څوک وایي نو هغه ته صحیح طریقې سره بیا خوب راتلی شي غلط خوبونه به نه ویني. د اوده کېدو نه مخکې سورۃ الرحمن ډېر ضروري دی چې هر انسان یې وایي. شپاړسم په روحانیت کې اضافه راولي الله ته انسان په دې سره ډېر زیات نږدې کېږي. اوولسم د کوم انسان چې زړه ډېر سخت وي نو دې سورۃ الرحمن سره زړه نرمیږي او غصه ورسره کمیږي رحمدلي په انسان کې سیوا کېږي. اتلسم هغه انسان چې د خپلو والدینو سره نفرت یا یو څه تعلقات خرابي نو سورۃ الرحمن په ویلو سره د والدینو سره مینه سیوا کېږي. نهم د کومو کور کې چې ماشومانو ته سورۃ الرحمن پړاولی کېږي او تلاوت ورته کېږي نو هغه بچو کې الله د نیکۍ اثرات پیدا کوي نیکان ترې جوړېږي. او شلم غټه فایدې دا ده چې په دې سره آخرت منور کېږي.